رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم مبارك مخک جمعو کې خبره شوې وه او اوس ان شاء الله د سورة فاتحه د نمونو په باره کې او د دې سورت د فضیلت په باره کې چې موږ تاسو روزانه په هر مانځه کې په هر رکعت کې سورت فاتحه دا ډېر نمونه لري او وجه د دې ډېرو نمونه دا ده چې د عربو یو ذوق علما فرمایي چې عربو چې کوم شي سره به ډېره مینه وه نو د هغې دپاره به یې ډېر نومونه ټاکل لکه عربو کې د اس ډېر نومونه دي دارنګې د زمري دپاره 15,000 نومونه د تورې دپاره 15,000 نومونه نو دا د دې وجې نه چې د کوم شي سره چې عربو مینه کوله نو هغه دپاره به نومونه هغوی ډېر کېښودل او بل دا دی علما کرام دا هم فرمایي چې د یو شي ډېر نومونه د دې شي په کمال باندې دلالت کوي مثال خبره یو کس دی هغه حفظ وکړي هغې ته خلک قاري وایي کله چې بیا هغه قرائت علم زده کړي نو هغې ته مقري هم ورته وایي نو بیا چې کله علم وکړي نو هغې ته مولوي ورته وایي نو کله چې بیا افتا وکړي هغې ته مفتي وایي نو څومره چې په دې سړي کې نومونه ډېرېږي نو دا ډېر نومونه په دې سړي په همدومره کمال دلالت کوي نو د دې وجې نه دا صورت د دې ډېر نومونه دي نو په هغې نومونو کې یو د دې صورت نوم دی سورة الفاتحه فاتحه فتح په عربۍ کې پرانیستلو ته ویل کېږي موږ تاسو چې قرآن کریم داسې خلاص کړو نو اول مو په صورت په دې صورت باندې نظر لګي ځکه ورته سورة فاتحه وایي او د دې نوم د دې صورت بل نوم دی سورة الصلاة یعنی د صورت ته د مونځ صورت ویلی شوی وجه دا ده چې په هر رکعت کې موږ تاسو ته لولو او د دې صورت بل نوم دی سورة الحمد یعنی هغه صورت چې د الله حمد پکې دي دا چې شروع کېږي الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه ټول ستاینې ټول شکر چا لره دی الله لره دی یو نوم د دې د سورة الشکر دې کې د الله شکر مسله ده په ابتدا کې دا خبره ده سورة الشافیه ورته هم وایي سورة الشافیه یعنی هغه صورت چې د شفا والا صورت ده د دې وجې نه چې په یقین سره په سورة فاتحه باندې یو مریض باندې چوف کړی شي نو خامخا الله پاک صحت ورکوي خو زموږ عقیده چې ده په ګولو په دعایانو په شربتونو په وچکاریو ډېر برابر وي نو دومره د قرآن کریم په آیاتونو باندې د چا دومره برابر نه وي نو چې دوا وخورو زړه ته مو اطمینان حاصل شي اگر که دوا هم ناروانه ده نبي علیه السلام خپله دوایانې استعمال کړي دي خو د قرآن کریم شفا حاصلول دا هم د قرآن کریم یو حق ده چې موږ تاسو باید قرآن کریم نه موږ تاسو مریضان ته دې صورت یو نوم د سورة الکافیه معنا دا کافي صورت دی وروسته به راشي چې دې صورت ته د قرآن العظیم ویلی شوی لوی قرآن ورته ویلی شوی د دې صورت یو نوم د سورة واقعه واقعه څه معنا بچ کوونکی صورت انسان د ډېرو مصیبتونو نه د دې صورت په وجه باندې الله پاک بچ کوي واقعه صورت او دې صورت ته سورة الراقیه هم وایي یعنی هغه صورت چې دم پې کولی شي او دارنګه سورة الکنز د دې یو نوم دی یعنی هغه صورت چې د خزانې حیثیت لري او د دې صورت یو نوم دی ام الکتاب د قرآن کریم هغه اصل او جړ دا د دې صورت نوم دی اساس القرآن د قرآن کریم بنیاد نو علما فرمایي چې څومره آسماني کتابونه دي د دې ټولو علومو الله پاک په قرآن کریم کې جمع کړي دي بیا د ټول قرآن کریم علوم او حکمتونه الله په حوامیم کې جمع کړي دي هغه اخره کې راځي حامیم حامیم دی بیا د ټولو حوامیمو علم الله پاک په سورة فاتحه کې جمع کړي دومره د کمال والا صورت دی او دې صورت ته ویل کېږي سبع المثاني یعنی هغه اووه آیاتونه سبعه په عربۍ کې اووه ته وایي سبع المثاني یعنی هغه اووه آیاتونه چې بار بار لوستلی کېږي بار بار لوستلی کېږي
یو سهار مانځه کې او مازدیګر مانځه کې موږ تاسو څو وارې وایو؟ 4 وارې په هر رکعت کې یو وار کم از کم. نو سورة السؤال ورته هم وایي چې په دې کې د یو چا نه د غوښتنې طریقه الله رب العزت ښودله چې ته یو چا نه غوښته کوې، دا به انشاءالله په خپل وخت وایو چې دې کې څنګه الله پاک د غوښتنې چل موږ به تاسو سره ښایي چې ته چا نه غوښتنه کوې نو څنګه به سوال به څنګه کوې. او دې ته سورة المناجات هم وایي، د الله سره د پټو خبرو د راز و نیاز صورت. نو د دې وجې نه د دې صورت ډېر زیات فضایل راغلي دي. په حدیث پاک کې راځي چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته وفرمایل. ابی بن کعب دا دومره عظیم لوی صحابي دی چې نبی علیه السلام د دغه صحابي په باره کې فرمایي چې اقرأهم ابی بن کعب. په صحابهو کې ډېر اوچت قاري څوک؟ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه. او په صحابهو کې بیا دا خبره نه وه چې یو څوک قاري وي په قرآن باندې پوه نه شي، نو هغه به هم قاري و، هم به د قرآن کریم په معنا او په مقصد پوهېده، ځکه هغوی ژبه عربي وه. نو نبی علیه السلام د ابی بن کعب په باره کې فرمایي چې اقرأهم ابی بن کعب. ډېر لوی قاري او عالم څوک دی؟ ابی بن کعب. یو ځل ابی بن کعب ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتحب ان اعلمک سورة، ته دا خوښه نه ګڼې چې زه تا ته یو صورت در وښایم لم تنزل یا لم ينزل چې نه دی نازل شوی فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثله، چې نه په تورات کې، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، او نه په خپله په قرآن کریم کې بل داسې صورت د دې په شان ته نازل شوی دی. دومره عظیم شان صورت، دومره لوی صورت. داسې ډېر روایتونه د دې په باره کې راځي. د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې راځي چې دې ته افضل القرآن ویلی شوی دی، غوره قرآن. او دارنګې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه په روایت کې هم د دې صورت فضیلتونه ډېر زیات راغلي دي. ډېرو صحابه کرامو نه د دې صورت فضیلت راغلی دی. او د دې صورت په نومونو کې موږ تاسو یو نوم دا وویل چې دې ته سورة الصلاة وایي، یعنې هغه صورت چې دې باندې مونځ کېږي، بلکې دا مونځ چې دی همدغه صورت مونځ دی، دا ورته ویلي شوي دي. نو د دې وجې نه علماء کرام فرمایي، په حدیث پاک راځي نبی علیه السلام فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. د هغه چا مونځ سره کېږي نه چې چا سورة فاتحه ونه لوستل. نو چې مونځ دا صحیح کېږي هغه په سورة فاتحه صحیح کېږي. البته دا اختلاف د علماو په مابین کې شته. هغه دا دی چې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې سورة فاتحه چې بغیر یعنی دا خبر اتفاقی ده چې سورة فاتحه نه بغیر مونځ نه کېږي. البته د امام پسې چې ته ودرېږي نو دې باره کې بیا د علماو اختلاف شته دی. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي که سري مونځونه یعنی پټ مونځونه دي او که جهري مونځونه دي، نو دې دواړو کې به ته سورة فاتحه لولې، ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. سره د هغه چا مونځ نه کېږي چې چا سورة فاتحه ونه لوستلو. نو دا هم مقتدي ته شامل دی او هم امام ته شامل دی، هم ځان نه چې څوک مونځ کوي هغې ته شامل دی. خو زموږ استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا څه فرمایي؟ هغه فرمایي چې نه په سري کې ویل پکار دي او نه په جهري کې، بلکې ته چې امام پسې اقتدا تا وکړه د امام مونځ ستا مونځ دی، دا خپل ځان امام ته تسلیم کړي. او فقراءة الامام قراءة له، داسې روایت راغلی چې د امام قرات بس ستا دپاره قرات ته کوه. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. او د امام مالک رحمت الله علیه او جمهور علماو بیا یو بل مسلک چې هغه درمیانه مسلک دی، هغه دا غوره کړی دی. هغوی وایي چې کله جهري مونځ وي نو په هغې کې به ته د امام پسې نه لولې، ځکه هلته هغه هم لګیا یې، ته لګیا دی او ته هم لګیا یې، نو ته باید هغې ته غوږ کېدې. په قرآن کریم کې راځي په سورة اعراف کې الله رب العزت فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستل کېږي نو غوږ ورته کېږي او چوپ شي، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. د الله رحم که ځان ته کشکول غواړې نو ته قرآن کریم ته غوږ کېږده، ځان غلی کړه. نو امام مالک رحمت الله علیه جمهور علماو مسلک بیا دا دی. او په خوفیه مونځ کې په امام پسې وایه، خو خبره داسې ده
چې دغه علماو چې کوم اختلاف دی داسې اختلاف نه دی چې نن یو ملا ته زه چیلنج ورکړم چې راځه سبا ته مناظره ده چې سورة فاتحه اوس امام پسې ویل پکار دی که نه دی پکار هغه ما ته چیلنج راکړي مناظرې وي عوام راټول وي زه خپل دلایل وایم هغه خپل دلایل وایم ما کومه خبره تاسو له بیان کړي چې یو ځای کې الله فرمایي واذا قرئ القرآن بل ځای کې نبي علیه السلام فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ دا په معنا نه دی چې امام شافعي رحمت الله علیه نعوذ بالله د آیات نه انکار کوي یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیث نه انکار کوي لا صلاة هغوی خپل اجتهاد سره خپل هلې ځلې خواري او محنت سره هغوی یو حد ته رسېدلي دي یو شي باندې د هغوی ذهن خلاص شوی دی دا معنا نه دی چې مسلمانانو په مابین کې بې اتفاقي او اختلافات چې ملا خلکو ته داسې معرفي شي خالي لانجو والا مناظرو والا دا د امت لپاره ډېر لوی د نقصان خبره ده دا ډېر اختلافات دي کوم علماو چې هغوی دوره حدیث کوي بخاري شریف کې ټول دا خبرې دي یو امام یو خبره کوي بل امام بله خبره کوي خو دا د دې خبرې یعنې وړ نه دي چې دا په دې خلک مناظرې وکړي نو دا اصل کې د یهودو یو پلان دی چې مسلمانان په دې اختلافاتو کې اچوي مسلمانان یو بل سره جنګوي یا د پوهې سره یا په ناپوهۍ سره ځینې ملایان د پوهې سره پکې پرېوځي ځینې د ناپوهۍ د وجې نه پوه نه وي چې دا اصل کې د بل چا کار دی یهود دي او هغوی موږ دې نه غافله ساتي چې یهود د خپل کار وکړي هغوی د وسلې جوړ کړي هغوی د مسلمانانو په مابین کې بې اتفاقي کوي هغوی د زما ځوان نسل ته موبایل په لاس کې ورکوي چې هغه د بې حیا ویډیوګانې ګوري او ملا صاحب سره دا فکر وي چې پلانکي مولوي صاحب باندې څنګه رد وکړم هغه خو لمانځه کې هغه قرات خلف الامام نه کوي او هغه بل ملا وایي چې دا بل ملا په باندې څنګه چلو دا عوام به راټول کړو په یو جومات کې به مناظره وکړو نو دا کار چې ملایان کله کوي نو زما ځوان نسل ځوانان به ټول کې دینه پسې روانېږي ملا به په خپل لانجو کې اخته وي نو دا ډېر لویه بدبختي ده عزتمندو الحمدلله زموږ په افغانستان کې دا شیان دومره نشته خو دا پاکستان کې دا شیان ډېر دي دا لانجې دا مناظرې وړو وړو خبرو باندې داسې خبرې چې دا هر یو ملا نه ته پوښتنه وکړي چې دا خبره د جواز او د ناجایز او حرام خبره ده که نه غوره او ناغوره هغه خپل هم دا خبره کوي چې نه دا دومره خبره نه ده خو په دې ډنډ کې ننوتي دي د اختلافاتو په ډنډ کې الله رب العزت دې زموږ تاسو حفاظت کوي الله رب العزت دې قرآن کریم باندې صحیح معنا سره د عمل کولو توفیق راکړي چې څنګه الله غواړي